अस्सलाम वालेकुम मीना वालों, ज़े मैनी ख़ान हिरम ताज़ु चरता में खुशहाल से आबाद से अल्लाह ताला शर्म उसातले का अल्लाह ताला त हर शर्म ना उसातले का सर जमु तटोलो ममिन मुसलमानानो मीना वालों दासी मा डेरे बिया डेरे जाते तपुख्तो पा आगे जब के डेरे गड़ी वड़ी खबर बिया वर दियो जमा आगे सर जड़ा खुश शुनो से बिया आलम तो यो तदी मकसद त पर मनन दा वीडियो बिया तैयार कड़ा چې تاسو ته څو ورځو نه ګورئ په سوشل باندې چې ډېر غلط روان دي ډېر یو بل ته کنځلې کېږي ستغې سپورې ویلې کېږي مینهوالو زما ته چا سره دښمني داسې نشته زه نه غواړم چې زما ته خبرو نه ته چا زړه ازاري شي او زه د هغې ټول نه مخکې بخښنه غواړم چې مینهوالو دا ژبه زما ژبه ده زما پښتو ده نو زه په خپلو پښتو باندې د هغې په بېعزتۍ باندې زه ډېره زیاته خفه کېږم چې زما پښتو بېعزتي کېږي نو زه پرې ډېره زیاته خفه کېږم او مینهوالو که زما د دې خبرو نه د چا زړه ازارېږي نو بخښنه غواړم ډېره زیاته بخښنه غواړم دا ویډیو بیا جان حبیب لالا سونیا شاه خور او داود شاه وروره تاسو یو بل سره کښېنئ د دې خبرې حل روباسئ د دې خبرې دا حل نه دی چې تاسو یو بل ته ستغې پورې وایئ تاسو کنځلې وکړئ او په هغه ژبه کې کنځلې کوي چې په هغه ژبه باندې موږ فکر کوو موږ په هغې ژبه ناست کوو او که موږ هر ملک ته لاړ شو نو موږ وایو چې زموږ پښتو پښتو ده که موږ نه یو انګرېز تپوس وکړي چې ما ته ژبه وښایه ولې موږ ورته ټول نه مخکې پښتو ښیو موږ په دې باندې ډېر زیات مین یو او زه په خپله ژبه ډېره مینه یم نو جان حبیب لالا د کنځلې ستغه سپور نه هېڅ هم نه جوړېږي سونیا شاه خورې چې کوم ته پښتنو ډیمانډ دی چې دا ډانسونه دا فاش سیزونه دی نه دي کول پکار تاسو یې خدای ته پاره دا مه کوئ داود شاه وروره ته خو ماشاءالله پوهه انسان یې تاسو له پکار دی چې دا خبره تاسو مطلب دفن کې دا خبره او بنده کې دا خبره چې دې خبر نه نور تاسو څومره چې تاسو یو خبره مطلب هغې له هوا ورکوي دومره خبره پیلاویږي نو دا بهتره چې تاسو داسې حرکت ونه کړئ او دویمه دا خبره یو بل سره کښېنئ د دې خبرې حل دا نه دی جګړې جنګ جګړو باندې دا کار نه کوي زما چې کوم مسافر وروڼه دي نو هغې په دې خبره کې ډېر جذباتي شو نو بیا مونږ وایو چې زموږ مسافر وروریان چې دي دا غلطه کوي نو هغې غریبانانو دې کې څه قصور دی ډېره مننه والسلام او زما دا چینل چې دی دا سبسکرایب کړئ د بیل باندې هم کلیک کړئ چې زما هره نوې ویډیو تاسو ته ډېره زر راځي او تاسو یې کتلی شئ ډېره مننه